نننۍ ویډیو کې به په پیل کې همدا مهمه خبره وکړو چې ایفل کپسول څه شی دی او ډیر نارینه یې ولې کاروي. ایفل کپسول د طبیعي بوټو ګډ جوړښت دی او ډیر نارینه یې هغه مهال استعمالوي چې د وجود دننه زور د مردانۍ طبیعي ځواک او د بدن عمومي توان کمزوري شي. دا کوم تیز درمل نه دي بلکې د بدن د نارینه ځواک لپاره یو نرم او طبیعي ملاتړ دی چې وجود ته ورو ورو توازن بخي. په نننیو زمانو کې نارینه د ډیر فکر ستړیا، خراب خوراک او د ژوند فشارونو له امله په وجود کې بدلون محسوسوي. ځینې نارینه وایي چې د مردانۍ زور یې کم شوی وي، ځینې د وجود په عمومي ځواک کې کمزوري احساسوي او ځینې بیا د ورځې په کار او چلند کې پخوانۍ انرژي نه لري. همدغسې وخت کې انسان د یوې داسې لارې په لټه شي چې په آرامه او طبیعي ډول د بدن دننه زور بیرته ورغوي. ایفل کپسول د وجود هغه برخو ته چې د نارینه ځواک سره تړاو لري یو ډول نرم ملاتړ ورکوي. ډېری کسان وایي چې د استعمال وروسته په وجود کې سپکوالی، په انرژۍ کې زیاتوالی او د مردانۍ په زور کې ورو ورو ښه والی احساس کړی وي. البته د هر انسان بدن خپل طبیعت لري، نو بدلونونه یو ډول نوي. څوک ژر فرق محسوسوي، څوک په څو اونیو کې. دا کپسول د طبیعي بوټو په برکت د بدن دننه سیستم سره مرسته کوي چې خپله وړتیا بیرته فعاله کړي. کله چې وجود ته طبیعي ملاتړ ورسیږي، بدن خپله وظیفه په ښه ډول پر مخ وړي. همدا وجه ده چې دا ډول لارې وخت، دوام او نظم غواړي. طبیعي بدلون د یوې ورځې کار نه دی. هغه څوک چې غواړي دا ډول مرسته وکاري باید د ژوند نورو اصولو ته پام وکړي: ښه خواړه، آرام خوب او د فشار کمول. ځکه طبیعي ملاتړ هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې بدن ته مناسب شرایط برابر شي. کپسول یوازې مرسته د اصلي ځواک د بدن خپل جوړښت رامنځته کوي. نو که ته د نارینه ځواک، د وجود پخوانی زور او د بدن عمومي توان ته یوه طبیعي او آرامه لاره لټوي، ایفل کپسول مناسب انتخاب کیدای شي. بدن ته سخت نه دی، په نرمۍ اثر کوي او وجود ته ورو ورو توازن بخي. او که ته غواړې چې دا طبیعي ملاتړ ترلاسه کړې، نو د اړیکې له لارې په اسانه توګه غوښتنه کولی شي او په پټه او آرامه توګه به ترته رسیږي. منګول ساده دي، بس اړیکه ونیسه او په هوسا ډول به در پورې ورسول شي. طبیعي لارې صبر غواړي.